کله چې انشاءالله مونږ خدای پاک دې کې کامیاب شو روزګار په سواد لپاره خاص کر بالخصوص چې ده نو په ټولو کې ضروري چې ده نو هغه خو سیاحت دی. ټیک دی جي سیاحت تاسو ته پته ده چې مخکې دلته کې ډېر زیات و، دا چې کله دا حالات خراب شو نو دلته کې نسبتا ښه پوره کم شو، نو هغې سره ډېر زیات بېروزګاري جوړه شوه. بیا سوات جي ټیکس فری زون دی. دلته کې که مونږه انډسټریل زونز جوړ کړو نو هغې سره به ډېره لویه انډسټري راشي. ګورئ چې دلته کې به مخکې د سوترو میلونه هغه ټول بند شو. ولې بند شو؟ څه وجوهات خو شته دی که نه؟ زمونږ په خپله باندې دلته کې یو انډسټري وه بنده شوه. په دې وجه بنده شوه چې د ګیس قیمتونه د بجلۍ قیمتونه چې دا مونږ راکم کړو نو د هغې سره چې انډسټري ولګي نو هغه انډسټري چې ده نو هغه چې کوم مالک ته هغه ته هم فایده ورکوي او ټول ورسره روزګار ورسره راځي. د هغې سره سره تاسو وګورئ د هسپتالونو په شکل کې روزګار راتلی شي. تاسو وګورئ زمونږ دلته کې سلامپور کې ډېره لویه انډسټري اوس هم ده. پکار نه دی چې دې ته مونږ د یو انډسټریل زون یو هغه فیسیلیټیز ورکړو چې په کم کې د بجلۍ یونټ په کمه خرچه باندې دی، په کم کې د ګیس یونټ هم وي، نور هغې ته سهولیات وي که نه جي. نو دې نه علاوه دلته کې ډېر ښه لیبر دی. ټیکنیکل لیبر مینز ټیکنیکل لیبر زه تاسو ته خبره کوم چې هنر شته خو موقع نشته. موقع په دې وجه باندې نشته چې د کم چې هغه انرژي ورته مونږ وایو د هغې قیمتونه دونه وختل چې مونږ د لوکل مارکیټ یا د بین الاقوامي مارکیټ د هغې مونږ مقابله نشو کولی. دا نه ده چې مونږ مزدور له ذاتې پیسې ورکوو، زمونږ مین مسله چې ته زمونږ د انرژي قیمتونه دونه حد ته ورسېدل چې مونږ به د چین نه به مونږ یو مثال په طور باندې یو بوټ امپورټ کوو هغه به مونږ ته ارزان پرېوځي او دلته کې چې کوم زمونږ چامیار دی نو د هغه به مونږ ته چې دی نو ګران پرېوځي. د هغې وجوهات دي که نه دي؟ د هغې یو وجه چې دی نو هغه انرژي ده. خو د هغې نه علاوه اوس قسمه قسم مشینیانې راوتي چې هغه تاله کار چې دی نو ډېره په اسانه باندې ډېر په کم ټایم کې او ډېر په کم خرچ باندې کوي. نو د پروډکشن نه بغیر روزګار نشي راتلی. چین ته نن ټوله دنیا وایي دا د دنیا فیکټري ده. نو آیا دا سوات نشي کېدی؟ که دا دنیا نه صحیح خو د دې پاکستان خو کېدی شي که نه؟ ټیکس فری زون دی، ټیکس نشته دلته کې، دنیا کارخانې دلته کې راتلی شي، مخکې راغلی م که نه. نو دا یو ډېره ښه موقع ده، ډېر ښه. او بله مین خبره د هغې سره چې ده نو دلته کې ډېر لوی هنر دی د خلکو سره. هغه هنر چې دی نو هغه ځای روان دی. د هغې نه مونږ ډېره لویه فایده اخیستی شو. لکه څنګه ما تاسو ته وویل د سلامپور کې چې دا انډسټري ده د څادرې چې جوړوي دا هم د هنر خلک کار کوي که نه.